نو په غزوه خندق کې ابو سفیان د 10,000 لښکر سره مدینه منورې ته راورسېد، د 10,000 لښکر سره، او د مسلمانانو تعداد 3,000 و. دوی رالو د احد په مقام کې پړاو واچو ابو سفیان، 10,000 کسان یې هلته کېنول، 3,000 یې ترې روان کړو، وي تاسو راځئ. 3,000 یې د خندق خواله راوستو، د خندق خواله 2,000 کسان دغه په خوا کې پاتې شو، د احد په خوا کې پاتې شو. چې کله دوی هلته راورسېدل، بس د دې طرفه به مسلمانانو غشي ویشتل، د هغې طرفه به کافرو غشي ویشتل. مستقل جنګ نه کېدو، ځکه چې په خندق باندې راوړېدی نه شو. د خندق خواله چې راورسېده که نه، وی والله دا طریقه خو په عربو کې تر اوسه پورې چا نه ده کړې، د پیغمبر چې کومه طریقه وکړه دا داسې چل کړی، موږ ته خو یې لاره بنده کړې ده. په عربو کې خو لا دا چل تر ننه پورې چا نه و کړی، هغې خو نه و خبر چې موږ ته کند د خندق کنستلی شوی دی. وی دا داسې چل کړی دی. هلته خبر ولېږل هغې 2,000 کسانو ته، وی مخکې مه راځئ، لاره مدینې ته نشته دی، لاره یې بنده کړې ده. دوی په دغې ځای کې کېناستل. په دوی کې یو کافر و، او دا د مکې د قریشو لوی بدماشو، د ده نوم عمر ابن عبدود. دا د مکې د قریشو یو بدماشو عمر ابن عبدود. د خندق په دې غاړه ګرځېدو را ګرځېدو چې یو تنګ ځای پکې ومونته، چې په هغې راواختېدو، اسې پې م راواړو. چې راواختېدو چغه یې واله، وی هل من مبارزین. اوس په مسلمانانو کې داسې څوک شته چې ما ته مخې ته روځي؟ هل من مبارز، څوک در پکې شته دی؟ علي رضی الله تعالی عنہ مخې ته ورغی، د تیکې نه توراسته او کړاسې ورکو، وی زه موجود یم. د عمر ابن عبدود ورته وی ته څوک یې؟ وی زه علي یم که نه، زه علي یم. وی لرې شه مړه ته وړوکې، ته زما د مقابلې نه یې. دا خو ځان ته لوی بدماش وی، لوی پهلوان یې ځان ته عمر ابن عبدود. نو علي رضی الله تعالی ته وی لرې شه، ته ماشوم یې، ته وړوکې، ته زما د مقابلې نه یې، زما د مقابلې سړی ما ته روباسه، زه ستا سره جنګ نه کوم. علي رضی الله تعالی له پیغور ورکو، وی ستا دپاره دا وړوکی کافي دی، اول ته ما سره وجنګېږه، نور پرېږدوه. چې دا پیغور یې وله ورکړه، عمر ابن عبدود د اس نه راټوف کړو. چې د اس نه یې راټوف کړو او رامنډه کړه، په علي رضی الله تعالی ګزار وکړو. او چې څنګه ګزار وکړو، د علي رضی الله تعالی دا تندی مبارک زخمی شو. چې زخمی شو او چې علي رضی الله تعالی توره وچوله، سر یې هغلته وکړو، سر یې ته لرې کړو، عمر ابن عبدود یې مردار کړو. ځکه هغه ته خو نبي علیه السلام اسد الله ویلی که نه، شیر خدا د الله تبارک وتعالی شیرو. نو چې شیر خدا لقب چاته میلو شي، نو بیا د نبی علیه السلام د خولې خبره نه غلطېږي. هغه لوی پهلوان او لوی بدماش او ډېر تجربه کار و د جنګونو کې، خو چې علي رضی الله تعالی څنګه توره وچلوله، سر یې ته والی و، عمر ابن عبدود مردار کو. په دې کې یو بل کافر و، هغه د هغې طرفه چغه وواله او اسې په منډه کو، د نبي علیه السلام په حملې باندې را روانو. او چې په منډه راغی، دومره جذبه کې و چې خندق ته هم نه کتلی، وي زما د اس په د خندق نه ټوپ کي، د اس سر ښکته په خندق کې ولګېده، اس هم مردار شو، دی هم مردار شو، دی هم مردار شو. هغې طرف نه بیا د مکې چې کوم کفارو نبي علیه السلام ته یې ویل، وی چې ته څومره دیت غواړې هغه درله مونږ درکو، خو مونږ ته د جوسه را واپس کا. دا کم چې په خندق کې دننه مردار شو، ورتاو شو ته، وی دی مونږ ته واپس که، څومره دیت چې ته غواړې هغه درله مونږ درکو. نبي علیه السلام وفرمایل، وی دی هم مردار دی او د دیت هم مردار دی، وایسئ هسې مونږ د دیت نه اخلو، دا هم مردار دی، د دیت هم مردار دی، مونږ په ده باندې څه کوو، وایسئ. په دې طریقه باندې هغه جنګ کېدو، ګزارونه کېدو. 3 تنه د کفارو نه مردار شو، 6 تنه د مسلمانانو نه شهیدان شو. په دې کې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه هم زخمی شو، او داغه د ډیره وینه داغه نه بایدله، دا رګ نه ډیره وینه بایدله، رګ یې لګېدل او ډیره وینه ته بایده. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دعا وغوښته، وی الله کو د مکې د کفارو د نبی علیه السلام سره نور جنګونه پاتې کنه، نو ما مه شهید کوه الله، تر هغې پورې ما مه شهید کوه تر څو چې ما دا کفار په خپل لاس باندې مردار کړي نه دي. ځکه دوی زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړو، ډېر تکلیفونه ورکړو. او که نه چېرته وروسته بله غذا نه وي، الله ماله بیا مرګ د شهادت په دې کې را نصیب که، د دې زخم نه ماله شهادت راکه. دا دعا یې وغوښته. نبی علیه السلام ډېر سخت پریشانه دی
چیرې یو تن راواختېدو په خندق باندې، دویم تن راواختېدو، هسې نه چې رو رو چېرته ځان له طریقه جوړه کړو په مسلمانانو پسې دې خوا روانه وړي. 10,000 کسان دي، دې خوا موږ 3,000 کسان یو، تش لاس یو، څه به کېږي؟ زما د صحابه کرامو به څه کېږي؟ بیا نبی علیه السلام ډېر سخت پریشانه دی. نبی علیه الصلاة والسلام حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه فرمایل حذیفه ته ورشه د دوی په حساب باندې ځان پوه کړه چې د دوی څه حالت دی، د دوی حالت سره ته ځان پوه کړه. نو حذیفه رضی الله تعالی نبی علیه السلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر خو ما پیژنې د مکې خلک دی، هغې به ما وپېژني. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل الله به دې تا پناه کوي، پټۍ به دي، الله به دې تا پټوي. حذیفه رضی الله تعالی فرمایي وایي قسم په الله لاړم په خیمو کې دننه ګرځېدم، سړو به راته کتل او د چا نظر به راباندې کار نه کو، هر سړي له مخې له ورتلم چا پېژندلم نه، الله ترې نه پټ کوم. وایي حتی تر دې پورې چې ابو سفیان په دغه ټایم کې کافر وروسته مسلمان شوی دی. وایي ابو سفیان راله مخې له راغی، وایي اراده مې وکړه چې سر ترې وومه، اراده مې وکړه، وایي توره مې ښه لاس مې کړ تورې ته، ما چې سر ترې وم. خو د نبي علیه السلام خبره رایاده شوه چې ګوره حذیفه سکی به نه صرف خبر واخله. ما چې ښه مو که د خو زه نبي علیه السلام منع کړی منو څه به نه کوم منو. وی څه مې ورته ونه وي، واپس رالم، وی نبی علیه الصلاة والسلام رانه تپوس وکړو چې حذیفه څنګه چل دی؟ ما ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبره څوک وایي ځو، څوک وایي پاتې کېږو، څوک وایي ځو، څوک وایي پاتې کېږو، څوک وایي راغلي دومره ورځې خو تېرې کړې څه وشو؟ نبی علیه السلام په دې خبره سره څه شو؟ خوشحاله شو. خو یو غم ورته په بله خبره ورسېد. نبی علیه السلام ته غم په دې خبره ډېر زیات ورسېد که نه چې ابو سفیان څنګه راغی دغه ځای ته راورسېدو. نو حوی ابن اخطب ته وی تا خو چې زمونږ ملګري بنو قریظه چې کوم په مدینه منوره کې پاتې کېږي هغه به هم زمونږ ملګرتیا کوي، ورشه هغه ملګري دې اوس روباسه که نه چې موږ پې د بار نه حمله وکړو، مدینه منوره کې پې دننه هغې حمله وکړي. نو حوی ابن اخطب روان شو په هغې بنو قریظه پسې. نو د هغوی چې کوم مشر کعب ابن اسد، کعب ابن اسد د بنو قریظه چې کوم سردار و، هغه چې د حوی ابن اخطب ولیدو که نه نو د کلا دروازه یې بنده کړه. نو ده ورته دروازه ټکوله دننه ننوت، هغه آواز وکړو وی الله دې برباد کا، ته بیا څه مصیبت له ما پسې راغلی یې. ده ورته وی زمونږ مرګتیا وکړه، وی نه ما د نبي علیه السلام سره د جنګ بندۍ معاهده کړې، زه دا نشم ماتولی، او ما سره نبي علیه السلام تر ننه پورې خیانت نه دی کړی، زه څنګه خیانت وکړم؟ د کعب ابن اسد ته د حوی ابن اخطب ته خو دروازه لږه کولاو که چې ستا سره یو څو خبرې وکړم. بهرحال ده ورته دروازه کولاو کړه، د حوی ابن اخطب په خبرو کې راوست دومره راوستو چې کعب ابن اسد هغه خپله معاهده ماته کړه. وی مونږ ټول عرب راوځی شوي یو، مسلمانان ختمو، تاسو را سره ملګري شئ نو ستاسو به هم نوم وشي، که تاسو را سره ملګرتیا نه کوئ مسلمانان هسې ختمېږي نو تاسو په سپینه ډاګه پاتې شئ. بیا نو کعب ابن اسد په دې خبرو کې راوستو. نبی علیه السلام له خبر راغی او بنو قریظه معاهده ماته کړه. نبی علیه السلام په دې ډېر سخت خفه شو چې بار نه هغې حمله کوي، په مدینه منوره کې را سره دوی معاهده ماته کړه چې دا بسې چل کېږي. نبی علیه السلام 3 صحابه کرام ولېږل، وی تاسو لاړ شئ د بنو قریظه نه معلومات وکړئ چې تاسو رښتیا معاهده ماته کړې ده. 3 صحابه کرام یې ولېږل، سعد بن معاذ، سعد بن عباده او عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دا 3 واړه ولېږل، وی تاسو معلومات وکړئ. دوی چې لاړو کعب ابن اسد سره میلو شو، ګړه بړه وکړه، سلام کلام وشو. کعب ابن اسد ورته وی ته څه راغلی یې، تاسو څه راغلی یې، څه چل دی؟ هغې ورته مونږ خبر شوي چې تا د نبي علیه الصلاة والسلام سره هغه معاهده ماته کړې د جنګ بندۍ ستا چې معاهده د نبي علیه السلام سره. وی کومه معاهده؟ د څه شي معاهده؟ ما خو ستاسو سره شي معاهده هم نه ده کړې، بلکل انکاري شو. ما خو ستاسو سره شي معاهده نه ده، دشمنان مې مخکې مې یئ اوس مې یئ او زه د خپلو ملګرو یم، ستاسو سره زما څه شی وعده ده؟ او صحابه کرام پوه شو چې ده خو رښتیا وعده ماته کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی چې تاسو راشه ښکاره خبره به ماته نه کوئ، ځکه چې صحابه کرام په یره نه شي، ماته په اشاره کې خبره وکړئ. چې هغې رالو، هغې داسې اشاره وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام پوه شو چې او دوی معاهده ماته کړې ده. نبی علیه السلام صحابه کرام کېنولو، وی ستاسو سره زه یو مشوره کوم، زما رای دا ده نبی علیه السلام وفرمایل چې د دوی سره یو قبیله د بنو عطفان، بدماشان چې کوم دي بنو عطفان، دا دوی ځان سره په کجورو ملګري کړي دي او راوستي دي.
نو زه پسې پیغام لیږم چې موږ به د مدینې منورې د کجورو 3 حصه تاسو له درکوو واپس شئ د دوی نه واپس شئ. نو ابو سفیان به د دې خبرې سره کمزوری شي. سعد بن معاذ رضی الله تعالی پاسېدو وی د الله پاکه پیغمبره دا کومه خبره چې تا وکړه چې بنو عطفان له د مدینې منورې د کجورو 3 حصه ورکو، وی دا د الله تبارک وتعالی د طرفه حکم دی که ستا اس یو رای ده؟ کو د الله د طرفه حکم بس بیا موږ منلی ده، بیا پکې موږ هېڅ خبره نه کوو. خو کو د الله د طرفه حکم نه ستا رای نه، بیا پکې موږ خپله رای پیش کولی شو. نبی علیه صلات وسلام وفرمیل د الله د طرفه حکم نه دی، زما یو رای ده چې ومې کړه. وی د الله پاکه پیغمبره دا رای ته زمونږ دپاره وایې که نه نور څه حکمت پکې نه. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل نه ستاسو دپاره یې وامه، ځکه چې تاسو یو څو تنه یې هغه 10,000 لښکر دی چې په تاسو باندې راشي، زه خپلو صحابه باندې تکلیف نشم برداشت کولی. نو زه هم د مدینې منورې دا کجورې به له ورکړو خو چې دوی واپس شي. سعد بن معاذ رضی الله تعالی فرمایي د الله پاکه پیغمبر بیا زما رای واوره. موږ کافر وو، مشرکانو، زمونږ سرونه به بوتانو ته ټیټېدل، دې کفارو تر ننه پورې زمونږ نه یوه کجوره نه ده وړې، یوه کجوره چې زه کافر وم نو بنو عطفان زمونږ کجوره سکلې هم نه ده. نن زه مسلمان شوم او زه به خپلې کجورې رالم بنو عطفان له به یې ورکوم. د الله پاکه پیغمبره داسې نشي کېدی، یا به شهادت دلته کو او یا به غازیان جوړېږو. بس سعد بن معاذ دا فیصله وکړه د الله پاکه پیغمبره یا به زمونږ په دې ځای کې شهادت یو یا به غازیان یو، خو دې کفارو له موږ د مدینې منورې کجورې نه ورکو. نبي اسلام چې دا خبره ور د ډېر زیات خوشحاله شو، د هغې جذبې ته یې چې وکتل ما خو ستاسو د وجې نه دا فیصله کړې وه.